که څوک سهار دا دعا ووایي تر ماښام پورې به الله رب العزت د تمامو پریشانانو څخه حفاظت وکړي او په رزق کې به الله رب العزت اضافه او برکت راولي. دا د حضرت ابو هريره رضی الله عنه سره روایت دی چې جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمایل چې کوم څوک سهار دا دعا ووایي په هغه ورځ باندې به الله رب العزت بهترین رزق ورته ورکړي او د تمام پریشانیانو څخه به الله محفوظ وساتي او کله چې ماښام ووایي تر سهاره پورې به الله تعالی د تمام پریشانیانو څخه حفاظت وکړي او د د لپاره به د شر رزق بندوبست الله لاره وکړي. هغه دعا هغه وظیفه چې ده دی وظیفې څخه مخکې تاسو یو خاص کوم چې دغه ویډیو خامخا در سره شیر کړئ چې نور مسلمانانو لپاره هم دا ورسیږي. هغه به سکرین باندې هم تاسو ته ولیکم. دا دا ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير. دوم واره بیا درته وایم ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير. ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله أشهد أن الله على كل شيء قدير. نو کم از کم سهار درې واره او ماښام هم درې واره وایست. الله دې ستاسو په عمر کې برکت واچوي.